ستاسو انګلیش زده دی او که زده نه دی دا په دې ویډیو کې معلومیږي. په دې ویډیو کې ما تاسو ته 15 سوال درکړي ملګرو. که چیرې په دې کې تاسو 10 سوال حل کړل نو ستاسو ډیره زیاته انګلیسي زده دی، او که له 10 سوالو څخه تاسو کم سوال نه حل کړل نو بیا هم ستاسو انګلیسي ته ملګرو بیا هم برابر ده. له 5 نه باید تاسو بره سوالونه حل کړئ په دې ویډیو کې. څه دی د هر سوال لپاره 10 سکنډ دي. تاسو کولی شئ چې ویډیو ودروئ او فکر ورباندې وکړئ. څه دی ځکه چې د هر سوال نه وروسته د هغه ځواب هم درکول شوی دی، نو حتما تاسو فکر ورباندې کوئ، له هغه نه بعد بیا تاسو ویډیو وروسته پلی کولی شئ. څه دی او که داسې نور ویډیوګانې غواړئ ملګرو نو حتما زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او کمنټ حتما ماته وکړئ چې داسې نور ویډیوګانې موږ غواړو. نو ملګرو ویډیو شروع کوو.